السلام علیکم ورحمت الله. کله چې خپل ګاډی سرویس کو نو د ایر فلټر چې کوم دی د کې خامخا تیزه هوا وي او دوسره پریشر هوا خامخا وي. ټیک دی، هغه د بعد راشه دی د اے سی فلټر کولاو کا پوه شوې د دې نه کولویږي د ډبې څه وباسې نه ورکې اے سی فلټر دی هغه څه کله ته کولاو کې نو اے سی فلټر کې هوا ووایه دې سره دو ژوند زیاتیږي پوه شوې عمر یې زیاتیږي. هغه نه علاوه چې کوم دغه هغه د سټریپس لګېدلې دي پوه شوې دې نه لاندې اکثر ډېره کچره جمع وي پوه شوې دان ته ویچات کا دان ته صفا کا که تا ګاډي سنروف دی نو سنروف کې دا وګوره که چېرې دځې کې اوبه موبه زیاتې جمع شي نو بیا زنګ مانګ پیداویږي دځې کې اخري کې ډرینن دی پوه شوې نو سنروف ښه صحیح طریقې سره صفا کوه. بچی ته لږ سایډ ته ښه دا وګوره ښه دا پټرول ټانک والا چې کوم ځای دی دغه ځای کې وګوره څومره کچره جمع دی دا خامخا صفا کوو. ٹھیک دی دا ډیګي ته راشو ډیګي کې سترګې وغړو د کوم سایډونه ځایونه دي دی خاص خیال ساتو. اکثر سرویس والا ته بیا دوره پام وي نه نو تاسو یې خپله بیا د دې شیانو خیال ساتو بیا دې سره به څه کېږي څه د تا ګاډی کوم دی دا به زیات وخت پرې چلیږي او دې شیانو به عمر زیات وي. ټیک شو داسې ویډیوز دپاره ډرایولوجي سبسکرایب کو. مننه. آباد اوسئ.